السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری کبیر خان. په دې سیټ چې تاسو ته دا کومه ویډیو ښکاري دا زیشان خان دی. دا د ترک ملا پسې څه خبرې مبرې کړي دي. دا تاسو واورئ. زه بیا دته یو پیغام ورکوم په دې ویډیو کې. ډرامګیر را پیدا شوی په دې سیټ د ښکاري انټرنیشنل ډرامګیر د ډرامګیر وې چې خلک دموم او سمه لوبه جوړه کړې چې چاړه ولا راشي جبه ترې راخي خبرې وې شروع کړې او چې کون ولا راشي نو وخت راخي وي خوږه کار شروع کو پوه شوي. اسې یو ډرامه د پښتنو دوکه کېږي احمد د خلکو د دې دمګرو د ډرامګیرو زیشان به تاسو چې دا کمی خبرې کړي د مولوي صاحب پسې نو ګوره دا خو د ویډیوګانې موږ هم کتلې دي او تاسو به هم کتلي. خو لکه زه درته صرف دا یو میسج در کوم چې دا عالمان دي مولیان دي دا څه منتر نه وایي نه بل څه دغه کوي او نه څه داسې جادوګري کوي خو دا دغه د قرآن کلام وایي او په دې مریض باندې شوقۍ کېدی شي چې په دې کلام کې به خدای پاک دومره اثرات ایښي چې د ماشومان ورسره ښه کېږي. نو تاسو مهرباني وکړئ کم از کم دا مولیانو پسې دا کنزل رد بد دا مه کوئ. په دې خو یو سړی ډېر زیات سپک ښکاري او بل لکه ښه کار نه دی چې ته مولیانو پسې کنزل او رد بد او داسې غلطې خبرې کوې که نه. که هغه دوکه کوي او که هر څه کوي د هغه او د هغه دین او اسلام و. لکه څومره پورې چې موږ د هغه ویډیوګانې کتلي په خپله ما ډېرې زیاتې ویډیوګانې د هغه کتلي له پاکستان ته دی راغلی هم نه و. دی په خپل ملک و او د دا پیج ما سره دی. زه د ډېرې ویډیوګانې ما وکتلې خو لکه هېڅ قسمه څه داسې د هغه پکې ما اوسه پورې ونه لیدو په دې کې څه ارامېتوب و چې دا دی داسې ارامېتوب کړی خو دغه ښکاره ویډیو کوي هر سړی ګوري خپل د قرآن کلام وایي او په هغه مریض باندې شوخکۍ الله پاک یې ښه کوي. نو مهرباني وکړئ څومره کسان لکه یوازې زیشان خان نه نور هم ډېر داسې کسان دي چې هغه ما ولیدل چې خبرې مبرې ورپسې ډېرې زیاتې کړي دي. څوک ورپسې کانزل کوي څوک ورته ډرامګیر وایي او څوک ورته ډرامه باز وایي او څوک ورته ایجنټ وایي. ډېرې خبرې ما واورېدلې. نو تاسو ټول مهرباني دا وکړئ چې که سپورټ کوئ سپورټ کوئ که نه سپورټ کوئ مه سپورټ کوئ. دا سړي خپله مرضي ده خو کم از کم عالم سړي پسې داسې غلطه خبره مه کوئ. ویډیو چې څومره کېږي ویډیو شیر کړئ که په پیج نوي وي پیج هم فالو کړئ چینل هم سبسکرایب کړئ. انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو. هغې پورې الله په امان.